او ځکه دا خبره یاده که مخې له راله دا زمونږ دا مسافر چې کوم دی دوی کې ګوره اکثر زیاتی کوي اکثر زیاتی څنګه کوي لکه زیاتی به دوه قسمه یو زیاتی به دی چې یو سړي طاقت شتي اوس یې رسي چې د بچي د سره په مسافرۍ کې یو ځای اوسي په کار ده چې د خپله ښځه او خپل بچي ځان سره پاتې کوي ځکه چې د ښځې دا حق دی چې دا د خپل خاوند نه مزه والي د هغه سره ژوند تېر کړي سکون ورته میلاو شي د دې بچو دا حق دی چې د مور پلار سره خوا کې ژوند تېر کړي او ستا وش دي او ته دا حق هغوی ته نه ورکوې صرف دې دپاره چې پیسې به زما نه لګي دا زیاتې دي دویم هغه دا چې اوږدې اوږدې مسافریانې کوي دوی هم زیاتې کوي یاره بس غریبي ده او مسلې دي دا مسلې ګورې د مرګه پورې نه حل کېږي دا مسلې زموږ روانې د مرګه پورې دي د مرګه پورې دا منډې دي خو دومره سړی څه جګاړ وکړي جوړ جاړی یو ځینه بل ځینه یو ځینه بل ځینه د ښځې او د بچو حق پکې ادا کوي سړی دا نه چې ته بس دې ته خوشحاله چې زما پیسې را روانې او دا څه ژوند شو چې سړی د ښځې نه او د بچو نه په کلونو لرې دی او په ټول ژوند کې یعنې دی 40 کاله چې واده وشو د واده نه بعد 40 کاله ووایه زه 20 کالو په عمر کې واده وکړو 40 کاله د واده شو 80 کالو په عمر کې مړ شو په دې 40 کاله کې د په شمار یو څو کاله د ټول لا جمع کې یو څو کاله د بچیو د ښځو سره تېر کړي څه مزه د دې ژوند نه واخیسته ده او د ده ښځې څه مزه د دې ژوند نه واخیسته او د ده بچو څه مزه ولیده ځکه د الله نه یره پکار چې چا اوس کېږي په کار دی چې هغه خپله ښځه او بچي ځان سره ساتي او الله ولې یو لار روانوي دویم چې د چا دغې اوس نه کېږي بیا د ښځې خواله د بچو خواله زر تر زره تله اگر که لږ وخت لځي خو زر زره ځه دا د دغې نه ښه ده چې کلونه ناست او بیا شپږو میاشتو ولاړ شي زه ډېر وخت تېرو د دغې نه ښه ده چې ته زر ځې خیر ده که چوټي لګوي خو چې زر ځې راځي ښځې حق ته چې د خپل خاوند وي د دې بچو د حق ته چې د خپل خاوند وي یعنې یو سړي دلته 3 کاله 2 کاله 4 کاله مسافري تېره کړو دی کور ته لاړ دی هغه شان دی څنګه چې 4 کاله مخکې او څنګه چې 2 کاله مخکې او دا ښځه هغه شان ده دا بچي هغه عمر کې تا ته ولاړ دي د خلکو په هم باندې ذمهواریانې دي د دې ښځو او د بچو صرف خبره د پیسې نه ده ګورئ خبره د شوړې نه ده چې زه خو له وي پیسې لېږمه د میاشتې یوازې دا نه ده د دې ښځې نور هم حقوق دي د دې بچو نور هم حقوق دي د دې مور پلار نور هم حقوق دي یوازې پیسې لېږل نه دي هره میاشت